نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفينا ورحمتنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله مولانا العظيم. درود شریف هو اللهم صل على حبيبك ورسولك سيدنا ونبينا محمد. نو خدای دا وزن دا اعمالو چې عملونه به تلل کیږي چې قرآن شریف کې بیان یې خو بې شک او بې شبهه ده. څنګه به تلل کیږي اجمالا چې کوم حضور مبارک ویلي او خیر تمام بیان وکړ. باقي تفصیلاتو نه موږ نیو خبر. عقیدم پیدا خدای او رسول چې څه ویلي بس دا عقیده لره دا حق دی. که ته پې پوهېږې او که نه پوهېږې پوهېږې که ستا دماغ ورته رسي که نه رسي ځکه ایمان دې ته وایي چې ته به د خدای او د رسول خبره منې بلا چون او بلا چرا. دا به نه وایي چې زما عقل ته رسي یا زما عقل ته نه رسي. زمونږ او ستاسو د عقلونو څه حیثیت دی د خدای او د رسول د خبرو په مقابله کې. قسم د انسان ته ځان نه دی معلوم، دا کائنات ورته نه دی معلوم، سیارې ورته نه دی معلوم، د هغې کیفیات ورته نه دی معلوم. دا مالک الملک چې ټول کائنات پیدا کوونکی او پیغمبر د هغه نماینده او منتخب او غوره بنده، نو د هغې علم ته به څوک رسي؟ هم جنت د عملونو طول شي نو پولیس ورات وایي. پولیس ورات نه چې تیر شي مسلمانان دا چې نری او غټ دغه یادېږي دا د هر چا دپاره نه. مارتوې شکل یې داسې دی لکه د ګاډي سټیشن سره چې پل جوړي داسې تلي به داسې تلي به ښکته راغلی. په دغه طریقه پولیس ورات خو لاندې ته دوزخ دی او مخې ته جنت. د قیامت داسې نظام دی چې دا به خدای وړاندې کوي رستو کوي دا څیزونه. کله به جنت ښي طرف ته راولي دوزخ به ګس طرف ته وي. کله به دوزخ لاندې پل به پې د پاسه او مخې ته به جنت. نو جنت مخې ته یو نهر دی، هغې ته نهر الحیات وایي، د ژوند نهر. نو دا چې څومره جنتیان جنت ته ځي یا د دوزخ نه څوک روځي او بیا جنت ته ځي نو دا به ټول یو ځل غوپه کېږي په دغه نهر کې، غوټه به ورکېږي. نو غوپو سره به هغه سوځېدلی بدن هغه یکدم قشي او د دنیا هغه جګړې هغه بغضونه نفرتونه هغه غلط خواهشات دا به د سینې نه وځي، سینې به پاکې صافې سوتره شي. جنت کې به بغض نشته، دشمني نشته. خدای وایي اخوانکم نزعنا ما فی صدور من غل اخوانا علی سرر متقابلین. د دې د زړونو نه به د دنیا دشمنۍ د دنیا هغه نفرتونه هغه بغض دا به ترې ټول وباسم او په یو مجلس کې به په صفو ناست مخامخ او بني پکې بیا به جنت کې سي. نو جنت بیان زما غوندې خوارنګړي ملا که 12 کاله بیانو کې نشي کول خو چې خدای پاک څه ویلي دی هغه به ورته لږ لږ ووایه او زمونږ پیغمبر څه ویلي دی لږ لږ به ورته. د دواړو جهانو سردار وایي چې جنت 100 درجې دی او 8 دروازې دي. یو درجه په منځ کې دومره فرق دی لکه
د دې ځای نه چې سړی یو لرې ستوري ته ګوري هره درجه کې به لوی ځای دی خدای پاک چې د جنت مسافت بیانوي مساحت چې څومره ځای دی نو خدای وایي فی جنت عرضها السماوات والارض جنت داسې ځای دی چې د هغې پلنوالی اسمانونه او ځمکه دی چې ځمکې تختې کې او اسمانونه ټولې تختې کې اوارې کې پلنوالی دومره دی نو د انسان سره خدای عمره خبرې کوي چې څومره دی پیږي نو د انسان په نظر کې د اسمان او د ځمکې نه بل څونه نو ورته وي پلنوالی دومره دی نو اوږدوالی خو به خود ډېرې ځکه پلنوالی کم وي او اوږدوالی زیات یو صحابي زمونږ د خپل پیغمبر نه تپوس چې سید د جنت پلنوالی دومره دی چې اسمانونه او ځمکې تخته کې ټول نو پلنوالی د جنت دومره دی نو دا کم ځای دی هغه په دې اسمان او ځمکه کې نه ځایږي دا کم ځای دی نو حضور پاک ورته وایي دا موجوده اسمانونه او ځمکې دا کم ځای دی تاسو ته پته لګي مونږ خو د دې کائناتو یو جزء ځمکه خو پکې یو سیاره ده او ستوري دی او نور دی او بیا بر مونږ کم ځای یو وی دا کائنات موجوده وخت کې کم ځای دی نو جواب یې نه ورته وی د خدای په حکم ولاړ دی وی د قشان جنت جدا عالم دی دا خدای په حکم ولاړ دا ټول کائنات دا فلاسفه وای دا روان دي قطب طرف ته خلاصېدلې لا نشته ځمکه اسمانونه دا ټول روان دي خدای د خدای عالم چې دا تصور کې د اسمانونو برسي اچا ته پته نه خدای پاک وای وما يعلم جنود ربك الا هو د خدای مخلوقات او د خدای لښکرې بغیر د خدای پاک نه بل چاته نه دي معلوم نو چې خدای پاک وای چې چاته نه دي معلوم نو کائنات او اندازه څوک نشي لګولی نه فلاسفه لګولی شي نه د سیاستانان نه د جزونو والا خدای به اوس جنتونه بره دي او دوزخونه لاندې دي خو بیا به داسې کي کله به داسې کي کله به داسې کي نو 100 درجې دی جنت بره درجې د هغې نوم دی جنت فردوس د هغې نه بره صرف عرش الهي دی او خدای پاک په خپل عرش باندې تجلی کړی ده د هغې نه بره څه نشته او دا جنتونه چې خلک ته یادوي دا یې 8 دروازې دي قرآن شریف کې خدای پاک وایي 14 پاره کې د دوزخ په باره کې لها 7 ابواب لكل باب منها جزء مقسوم د دوزخ 7 دروازې دي او د جنت 8 دروازې دي دا یو دروازه ولې زیاته نو وجه دا خدای پاک خپيږي چې جنت ته بس خلق خدای پاک به حساب او به کتاب وبوسي نو دا یو دروازه د هغې دپاره ده او دوزخ ته خدای بغیر حساب څوک نه بوسي نو دوزخ یوه دروازه کمه ده او د جنت یوه دروازه ده د دوزخ مشران 19 ملایکې دي قرآن شریف کې سورت مدثر کې دي علیها 19 د جنت هم د قشان ملایکې دي او د ټولو مشر نوم دی رضوان او د دوزخ د ملائکو د مشر نوم دی مالک وقالوا یا مالک لیقضی علینا ربک قال انکم ماکثون اتلسمه پاره کې خدای وای دا دوزخیان بچغي وای ملائکی مالک ته چې یا مالکا ته خدای ته سوال وکړي چې مون ختم کی هغه به جواب نه ورکړي زر کاله پس ورته وای انکم ماکثون تاسو له صبر تاسو به دل قسم دې د اور نه څخه عذاب نشته او د جنت د خپل ځای نشته خدای پاک چې جنت پیدا کړی او ملایکی ته ویلار څه تماشه وکړه خدای ته پیدا کول څه دی دا نورې څنګه پیدا کړل ستوري
ساغه سره سمادي ضرورت نشته چې میټیریل پکاري نه غي نه مرجو زمکه اسمانونه کائنات په حکم پیدا کړی بجم پیدا شه بس پیدا شو نو جبرئیل علیہ السلام ته ویلاړ چې تماشه وکړه چې وکړه وی خدا دا خدا سے مبارک زید کدا چا اوریدل نو ټول بد دي کوشش کوي یو سړی بم پات نشي ابرازي جنت به دا غي د طرف چا پیره ته دا صح عملونه کې قودل رمجا منذ جهاد حلال و حرام د شپول په شکل ویلار څه تماشه چې وی کتن وی دا غي نه خو چا پیر احکام دي او سخت احکام دي چې یو سړی مرانه نو جنت نه چا پیر شپول له اشپول دار تب منز کے روجہ بنے سے حج بکے جہاد بکے حرام و حلال تمیز بکے داتی چاپی رشپول جنت تا چی سڑی لارشی مزید خدا تلل ورطا لگرام دے خدا دی منگم کی بغیر آمان خدا پاک داغی میں او ذکر کئی چاگه دا انسان پا پویا کی راتلل ذکر قرآن شریف پا عربی جبکی نازل دے او اول مخاطبین عربو نو عربو چې کوم سيزونه پیجندل اقشان ور سره خدای خبرې کړې کنه خدای پاک یو اجتماع پاره کې وای فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون هغه خوشاله او نعمتونه چې ما مسلمان له جوړ کړې دي هغه اچاته نه دي معلوم نه پیغمبر ته فلا تعلم نفس یو نفس تم ندی معلوم ما اخفی لهم من قرة اعین کم خوشحاله چې دل تیاری شوی دی نو هغه علم سره خدای سره خو هغه بیانې چې کوم د هغې په ذهن کې راتلی نو خدای وایي ویشتمه پاره کې فی صدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسکوب وفاکهة کثیرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة خدای وی فی صدر مخدود دا سه بیری بای چې اسری به پکینی او اډوکی به پکینی نو بیره وی پی جندا نو فی صدر مخدود دا سه بیری بای نو پکې اډوکی دود کیلی بای گوجی گوجی وذل ممدود وګد سورې بای ځکه جنت کې مر نشته وماء مسکوب او ببای چې تکله خواهشو کې استعفله ته برازي یاره یخرب خلا به داسي پکې برا ساس کې راشي غټ وفاکهة کثیرة ډېرې میوې به لا مقطوعة ولا ممنوعة نه به ختمېږي نه به پس پابندي وفرش مرفوعة او قالینونه به اوچت اوچت خدای پاک وایي وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا میوه بتاسی چې دی خو به هغه د دنیا په شکل ویني خو خوند به جدای نو هغه میوه ذکر کوي چې د انسان په پوهه کې راځي او خدای خو یو اجمالی فیصله وکړه چې هغه چاته نه دی معلوم پیغمبر تم نه دی معلوم نو بل بچا ته معلوم شي خدای سورت رحمان کې وایي ولمن خاف مقام ربه جنتان چې څوک د خدای نه یریږي هغه د پاره ما دوه جنت مقرر کړل یعنی د دې دوه جنتونو ته بځي مقام دې جنتان زوات افنان هغه کې به قسمه سانګي اونې د میو او فیهما من کل فاکهة زوجان د هر میوې به جوړه جوړه قسمونه فیهما عینان نضاخت تجریان چینی به پکې بیږي به
جنت کې چې څومره دا څلور نهرونه خدای یاد کړي دي سورت محمد کې 26 پاره کې فيها انهار من ماء غير سآسن وانهار من لبن لذة للشاربين وانهار من عسل مصفى خدای وي د اوبو نهر وي خدا سي اوبو وي او د شاتو نهر وي داسې وي د شرابو نه هغه به د ځمکې د سطح د پاسه رواني کندو کې بني او د انسان د اشارې مطابق بزي په متوازي خطونو کې چې کوم طرف ته اشاره کوي په هغه طرف ته بزي خدای سره ګوره د څه کمی نشته نو دغه خدای ته څه ګران دي نو خدای وایي هغه کې به یو دوه چینی بهدونکي فيهن قاصرات الطرف لم يطمثن انس قبلهم ولا جان داسې حورې وایي چې هغه نه انسان ټچ کړی دي او نه پیری ټچ کړی دي خو نظرونه به صرف په خپلو خاوندانو وي هلته به دغه نشته زیارتونه او جنډې او عرش شریف نشته چې کوي د زیارت په بهانه به ښځې ځي دا خبرې نشته هلته متکئین علی فرش بطائنها مستبرق وجنى الجنتین دان ډډې به والی په قیمتي استبرقو بخملو او میوې به ورته رانږدې وي جنت دا زیره چې زمونږ یو استاذ به تعبیر کو وی جنت کی زندگی آدھی خدائی ہے د جنت جون چې دی نیمه خدایي ده څنګه نیمه خدایي ده د خدای دوه صفته دي یو دا چې څه پیدا کول غواړي پیدا کولی شي بېشکه دویم دا چې څه حاضرول غواړي نو فورا حاضر نو جنتی خو به پیدا کول نشي کولی ځکه پیدا کول د خدای صفت خو چې څه غواړي فورا به حاضري خدای پاک وایي ولکم فیها ما تشتهی انفسکم ولکم فیها ما تدعون نزلا من غفور رحیم چې سم په طبیعت کې راشي د خواهش او څو غواړي نو فورا به حاضري ځکه د خدای مېلمستیا ده نزلا من غفور رحیم نو چې د خدای مېلمستیا نو د خدای دربار کې د څه کمی نشته نو چې څه غواړي فورا به حاضري ما جنت کې بحوري قشته ښځې قسم دې که د دنیا د یو څیز خدای صفت کړي او د جنت دغه حورې بیان کړی دی خدای وایي سورت رحمان کې کأنهن الیاقوت والمرجان داسې خشته ښځې به لکه یاقوت او مرجان یاقوت او مرجان کې دا کار دی چې د یاقوت او د مرجانو دغه وي مری او تار پکې ورکې نو تار پکې ښکاري نو دغه شان به جوړي جامې هغې اغوستي خو بدن به ښکاري دومره به خشته چې اوبه څکي نو مری کې به اوبه ویني نو زموږ ښکلی پیغمبر وایي د ترمذي شریف حدیث دی دا دویم جلد که یوه بیبي داسې لاړې راتوکې دي سمندرونو ته نو دا ټول سمندرونه به خواږه شي دومره خشته دي او دومره خوږې دي او زموږ ښکلی پیغمبر وایي که د یو بیبي د جنت د حورې سرپیچک د اسمان او ځمکې منځ کې ځوړند شي داسې وړوکې ټوکړه سکاره دا سر چې پې تړي د اسمان او ځمکې منځ کې ځوړند شي نو دا خلک به د خوشبویۍ د وجې نه مړه شي نو هغه ذات چې دا ښکلي ستوري پیدا کړي دي دقه شان ښکلي بیبیانې پیدا کړي دي هغه بیبیانې به نوجوانانې سړی به هم نوجوانې خدای وایي وکوای ما تراوه پیغلې جنکې به او امزولې به د سړي سره د سړي به ویښتني صرف سر به نه به ګیری معمولی د بریتو اثر به او د ښځو هم په بدن ویښتنې خدای وایي ولکم فیها ازواج مطهره پاکې بیبیانې به د دنیا ښځې خو ګندی د بالغ کېدو نه پس په حیض راځي هره میاشت او چې اولاد راوړي څلوېښت ورځې دغه ځي وینه لنګه ښځه چې ماشوم ورسره
قسم دې برستنه دې سګري چریز دې کې دي خلق خو خود ته خسته وای مخ به خپلې خودن نه بدن ټول ګنده دي ځکه بیماری په راځي د خدای یو نظام ده دا سيزونه الته نشته نو خدای وای نه هیڅ نه نفاسته ځکه اولاد نشته الته نو ما غتوي دا سه خسته خدای وای خدای چا په ځړه کې به د پردې خزي د لیدو خواهش ناراضي نه به خزه بل ته ګوري ځکه خدای وای سورته رحمان کې قاصرات الطرف لم يتمسن انس قبلهم ولا جان داغي نظرونه بصره په خپل خاوندان بل چاته بنو دا د محکل پیغمبر وی اوله مل مسیا وسی نو حضور پاک وی دا زمکه به خدای ډوډۍ کی زمکه به ختمي یو کیک پتی جوړ شي غټ چې دنیا سمره میوي دې زمکه کړی سمره خپل ترکارې سمره د خواګو میوادار سيزونه د دې ټولو خوند په پاږي کی دا به پری کی خدای پاک دا بڑمبه طعام او انګولې به سي یو يهودي ناستو وې سیب کته صبر کې زبې جواب وکم وېسا ای بالا مونون عبرانی چې بده يهودي بالا وایدا وای انون کپتا وای حضور پاکو خنده وی سیدی وای یو دا وای د لیندر یو اینی سره یو غخی دا قصابانه چاره نه ورکي هغه د څوک حباب وای څوک لیندر وای نو یې په خپل خوګه وخاله او چې دا خوګه یې سي شکل داسې د قصاب ته وای مال لیندر راکا یا حباب راکا هغه اکثر هغه کور ته وړي نه ځکه په طبقي ورته نو خوګه به اندازه نو وای د اینه هغه جګر پارا حباب یا لیندر او د کباو د دې دا به د دې طعام د انګولي د کب جګر پارا او د غوي دا ډم به طعام خدای دې زموږ نصیب کړي زمکه به خلاص شي او کائنات به خلاص شي او زموږ د علماء وي چې دا سيزونه به ولې خدای ورکړي وی خدای به مخلوق ته خو چې تاسو د پاره ما سه کائنات پیدا کړو دنیا کې هغه ختم شو زمکه باندې تاسو استوګنه زمکه مخوړه او د اوچ حیوانات سر غوایې دي او د دریابي حیوانات سر کب دي دواړه ختم شو سلور زره مخلوقات ته پوچه کې پزمکه او تقریبا 6,000 قسمه مخلوقات ته په دریاب سمندر ډیر دی دا وچینا 70% یې سمندر دی او زموږ کله پیغمبر وی هر ځای ته خپل جنتی سره داسې رواني لکه د کور چې خپل کور ته سړي زیاده ته خدای پاک په ذهن کې واچي ما ورته ویلو د دنیا غ بغزونه غ حسدونه هغه جګړه دا به خدای پاک وباسي جنت مخه ته نهر دی چې نهر کې غفور کی کنه نا غټوړ جګړې دشمنه امت خدای پاک وباسي دا د خدای پاک بیان دی نو دا بلار شي جنت د خدای د نعمتونو خوشاله جنت کې به بيسي د جنت هر څه چونکه د غیب سره تعلق لري نو خدای پاک او زموږ کله پیغمبر په خپل بیان کړی دی ځکه هغه څو پاک او تجربه نشي معلومه چې خدای پاک وایي فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون یوشتمه پارک هغه خوشاله چې ما تیاری کړی دي هغه یو نفس ته نه دی معلومه نه پیغمبر ته نه یو ولی ته
نه یو بزرگ ته هیڅ چاته نه دی معلوم. او حضور پاک چې بیان کوي اخر کې وایي من بل همت تلتم علی، داسې علاوه نعمتونه دي چې په هغې تاسو خبر نه یې. خو خدای انسان سره عمره خبرې کوي چې څومره د انسان پوه وي او د عقل ورته رسي. دنیا کې د خوشحالۍ دا 3-4 څیزونه دي. یو ښکلی خوراک، ښکلی جامې، ښکلی محل او ښکلی ښځه. دا 4 واړه خدای ورکوي به. خوراک یې څنګه دی؟ نو خوراک بیان چې کوم شي غواړې حاضر، میوه څانګه به راکوزېږي د مرغانو تیار دغه به. حضور پاک وایي داسې میوه به چې نرمه به وي لکه د کوچو او خوږه به وي لکه د شاتو، بوی به ترې د مشکو ځي. دا څیزونه دنیا کې خدای پیدا کړي دي او موږ یې وینو. بیا کورونه او بنګلې، د دواړو جهانو سردار وایي داسې بنګلې وایي چې یو مرغلره کې به بنګله جوړوي 580 میله. یو ځل حضرت عایشه بیبي زموږ ښکلي پیغمبر ته وایي چې دومره اوچته بنګله یې هغې ته به ختل څنګه وي؟ قالین به په قالین به کښېنې نیغ به دې رسوي، یا به آسونه یې د هغې وزرې وایي ابه والوځي. خدای د دې مثالونه دنیا کې پیدا کړل. جامې به یې څنګه؟ ما خو ته ویل ته درزیان نشته، میوه به راوشوکئ اینه به جوړه جامې راوځي، جوړه شوې. د حضور پاک د وینا مطابق چې یو بیبي به د جنت حورې او یا جوړې اغوستې خو بدن به یې ښکاري، دومره ښایسته دي. نو ځواني به یې همیشه د 33 کاله عمر کې به یې سړی او جینۍ دواړه، او ټول به د آدم علیه السلام په قامت. آدم علیه السلام 80 ګزه اوږد او 7 ګزه پلن، ټول به د نیکه په قامت. بوډاتوب به پکې نه راځي، دا ستوري بوډاګان شو. خوراک به کوي او دسماتې به نه کوي، اډرکۍ به کوي او ډرکۍ سره به د خولې نه د مشکو په شان ګونځي، او چې اوبس کې خوله به تیزي، خوله به د مشک عنبر نه زیاتې. نو چې افضلې پکې ني نو د بوډاتوب یو څه مثال. جنت کې لویه خوشحالي دا خدای پاک دیدار دی. دا جنتیان جنت ته لاړ شي او دا قسمه نعمتونه او خوشحالي وویني. خدای پاک به ورته وي نور څه غواړئ؟ دوی به وایي خدای د دنیا ټول نعمتونه یې تا راکړه او خوشحالي یې دې راکړه. د دنیا څه د آخرت؟ یو ستا دیدار پاتې دی. نو د خدای د طرفه به اعلان وشي د جمعې ورځ به او د جمعې نه پس د ماسپښین نه تر مازدیګره پورې دغه وخت جنت کې شپه ورځ نشته، خو د شپې او د ورځې اندازه وایي. شپه هم روښانه ده. نو جنت کې یو حصه ده، د هغې نوم دی دارالسلام. اعلان به وشي چې دارالسلام ته راشي. ټول جنتیان به لاړ شي. څوک به په منبرونو کښېني، څوک په کرسو، څوک په قالینونو، او څوک به ډېری شان وي د مشک او د عنبرو، په هغې به کښېني. هر سړي ته به خدای د خپل مرتبه مطابق ځای ورکړي. پیغمبران به اوچتي، نور به ورپسې. یو هوا به راشي د مشک او د عنبرو نه. حضور پاک د هغې نوم اخیستی دی مسیره. دا خوشبویي به پرې راخوره کړي.
خدای ته پیدا کول څه دي؟ دا انوار یې د څه نه پیدا کړی دی؟ بغیر مادې نه. ستوري د څه نه پیدا کړي دي؟ ځمکې یې د څه نه پیدا کړی؟ داسې نه چې د ځمکې مخکې خټه وه خدای ته ځمکه جوړه کړه، یا د انور حصې وي او خدای ته انور جوړ کړه. خدای پیدا کول په حکم کوي، بس کن پیدا شه فیکون پیدا شي. نه مادې ته حاجت ته، نه میټیریل ته، نه خښتو او سیمټو ته، او نه بل څه ته خدای حاجت لري. نو خدای په حکم پیدا کول کوي. بیا به خدای پاک تجلی وکړي، پردې به لرکوي د خپل مخ نه، یو پرده بیا بله پرده بیا بله پرده، د خدای مخ به ورته ښکاره شي. داسې خوشحالي به پرې راشي چې داسې خوشحالي چا باندې نه راغله. د دنیا بادشاه چې د انسان په شان دي، او خلاص کلک کوي او بار ته کیني، او تکلیف او راحته پرې راځي، او ماشومي بیا زلمي شي، بیا بوډا شي، بیا مړ شي. خلک د هغه د لیدو خواهش لري چې زمونږ بادشاه او صدر به څنګه. نو د جهان مالک چې د هغه حقیقت او ذات د ټولو مخلوقاتو نه جدا ده. خدای پاک وایي لیس کمثله شیء وهو السمیع البصیر. د خدای په شان هیڅ شی نشته، هیڅ مخلوق د خدای په شان نشته، او نه خدای د مخلوق په شان ده. نو څنګه ناشنا مخ خدای پاک په ورته ښکاره شي. مجلس به جوړ شي، خدای پاک به داود علیه السلام ته وی تلاوت وکړه د خپل زبور شریف. نو د هغه په تلاوت به مجلس شروع شي. داود علیه السلام له خدای پاک یو خوشوازي ورکړې وه. په هر صفت کې کمالات خدای پاک په انسانانو کې پیدا کړي دي. نو هغه د خپل کتاب په زر لوستو کې او په خوشوازۍ لوستو کې مثال نه لري. خدای پاک وایي قرآن شریف کې یا جبال اوبی معه والطیر، غرونو او مارغانو د سره ثنا وایه. نو چې هغه به د زبور شریف تلاوت کو، دا مارغان به نشو تلي، دا به کېناستل، او غرونو نه به آوازونه شروع شو. دا د قرآن شریف بیان دی. او دومره زر یم لستی شو چې زما په اس زین واچوی. نو زین اچولو سره په زین چې بیا برابر و، د به خپل کتاب لوستو. خدای والا دا طاقت ورکړ. نو داود علیه السلام بې اندازې خوشوازه دی به شروع کړي. بیا به خدای پاک په خپل شان لایقه سره هر بنده سره خبرې کوي، لکه په یو وخت کې چې ټولو له اوس رزق ورکولی شي، او په یو وخت د ټولو اوازونه اوري، او په دې یو وخت د هر چا د سینو د حال نه خبر دی. دقه شان به په یو ځل هر سړي سره د هغه راز او نیاز باندې خبرې، ته څنګه دا دې کړي دي، دا دې کړي دي. ډېرو ته به زه درته وایم چې دا چې نسواریانې او توبې وکړي دي، ورته وایي ګوره نسوار دی. خدای پاک د خوش طبیعتۍ او د محبت او د مینې خبرې به ورسره کوي. کله به یو بنده سره دا دومره د ده دا قصورونه یاد کړي چې دی وایي زه خو بیا غر کېږم، ما ته دا یاد کړه. خدای پاک به ورته وایي زه یو ځل مې معاف کړی نو معاف. ځکه بني آدم کې خو تقصیرات دي. ګوره د ګناه نه څوک نه خالي کېږي، که بزرګ دی، که میا دی، که ملا دی، که طالب دی، که لیډر دی، خو هغه سړی دی چې توبه وباسي. توبه باندې خدای خوشحالېږي، او په توبه ټول ګناهونه معاف کېږي. نو خدای پاک سره به ملاقات، دا یو ملاقات به ټولو سره، بیا به مختلف درجو والی. چاته به روزانه ملاقات حاصلېږي، چاته به دروازې دوه ځله، چاته هفته کې، چاته میاشت کې، چاته کال کې، چاته به پابندي نه،
چې کوم وخت خواهش وکړي خدای پاک به ورته څرګند شي پردې به لرې کړي دی به ویني خدای پاک زموږ په دنیا کې زموږ د ښکلي پیغمبر نه یو ځل یو صحابه او تپوس کړه وی هل نرى ربنا موږ به خدای وینو وی هاو تاسو به خدای داسې وینئ لکه چې نور د اسمان په منځ کې اوریځ ني او لکه سپومې غټه سپومې څوارلسمه چې د اسمان په منځ کې اوریځ ني نه به د هغه په لیدلو کې څه شک شوبی او نه به د هغه په لیدلو کې بیړ باړ تاجت نور دا ټول جهان ویني کنه داسې نه چې خدای د نور په شان نه دی خو د لیدو تشبیه ورسره حضور پاک کړی ده لکه د نور په لیدو کې د چا په زړه کې شک شوبه نه راځي او د سپومې په لیدو کې شک شوبه نه راځي او د نور په لیدو کې ټیل تاجت ني هر سړی په خپل مکان او په خپل کرسي او په خپل ځمکه ناست دی او نور ویني او هر سړی په خپل مکان او په ځای او په کرسي ناست دی او سپومې ویني دغه شان نه به د خدای په لیدو کې ټیل وي نه به د خدای په لیدو کې شک شوبی بے غبار او بے شک به خدای پاک ویني خدای پاک دې زموږ نصیب کړي ته یو لسمه پاره کې دې بیان دی للذین احسنوا الحسنى وزیاده چا چې نیکي کړې دي هغوی دپاره لوی جنت دی وزیاده او زیاتی او لوی نعمت دی نو ټول مفسرین وایي د حضور پاک نه نقل کړی چې دا زیاتی د خدای هغه لیدلی او قرآن شریف کې 13 پاره کې خدای وایي وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره ډیر مخونه به تر او تازه او خدای ته په ګوري نو چې کله خدای لیدل غواړي دی به خدای یقینا چې د خدای لیدل ډیره خوشاله ده دا مالک د اسمانونو د ځمکو او د دې کائناتو چې دا غزاد پسنګي نو دا لوی تمنا یو لوی بزرگ عالم دی شافعی صاحب او یې کې زما زړه کې د خدای د لیدو خواهش نه وي نو زه به د غاړو عبادت نه کوم یعنی د خدای د لیدو خواهش خو د هر مسلمان زړه کې چې خدای استعاذات وینم او ته ووایم لیدو سره دوی دومره خشته شي دا جنتیان چې واپس کورونو ته راشي حورې به حیران شي چې تاسو د دې ځای نه تلئ یو رنګ وی او چې راتلئ نو بل رنګ باندې نارینه او زنانه او مسلمانانو ته به دواړو ته دا نعمت حاصل زمون ښکلی پیغمبر وایي چې جنت کې به سړي ته ځای څومره میلاویږي دا د هغې د خولې مبارکې بیان وی د ټولو نه وروستی جنت مسلمان چې د دوزخ نه راوځي ځکه څه خو به بې حسابه ځي جنت له څه به لږ لږ عملونه بدعملۍ هغه به ورته خدای معاف کړي څه به د پیغمبرانو په سفارش د دوزخ نه راوځي خدای پاک به ورته لاړ شي دوزخ کې وګرځي هغې باندې به دوزخ اثر نه کوي ملایکې به سفارش کوي اولیاء د خدای به سفارش کوي شهیدان به سفارش کوي حافظان د قرآن او عالمان چې سفارشونه ټول ختم شي ځکه هېڅ نښه به نه ویني په سړي کې نه د سجدې نښه نه د رکوع نه د بل څه آخري کې به خدای راوباسي چې هغه بغیر د خدای نه بل چاته نه معلومه صرف په ایمان باندې مړي هېڅ نیک عمل یې نه کړی نو د هغې علم به خدای سره اب هم راوباسي بیا د ټولو نه آخري کس چې دوزخ کې خالص کافر پاتې شي او د آخري م ترې راوځي نو 14 پاره په سر کې آیات ته ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین یو وخت به راشي چې دا کافران به وایي چې کاش چې یو ځل خو م اسلام راوړی وی آخر خو به وتې
نو بغیر د خالصو کافرانو نه په دوزخ کې نور څوک پاتې نشي. نو د آخري مسلمان چې روزي دی به راوباسي خدای پاک خو مخ به یې دوزخ دی. دا د بخاري شریف حدیث او زمونږ د پیغمبر وینا ده علیه الصلاة والسلام. دی به ولاړې دغه شان دی به وایي خدایه زه خو د دوزخ ته نشم کتی. د دوزخ دا بړ دا اور دا بړاس دا بدبویي دا خو اگر چې زه د دوزخ نه راووتم خو زه دا نشم برداشت کولی. خدایه زما دا مخ بل طرف ته واړی مخ پاړولی نشي. خدای پاک به ورته وایي هسې نه چې مخ ته واړم بیا بل څه نه غواړې. وی نه بل څه نه غواړم وی قسم دی که بل څه وغواړم. خدای سره به قسمونه وکړي دی بل طرف ته به یې مخ راواړی چې راواړي د جنت دروازه به وویني. ډېره موده به چپي ځکه چې خدای سره یې قسمونه خوړل. بیا به وایي خدای دې دروازې ته مې نږدې که نور څه نه غواړم. خدای پاک وایي تا چې ما سره وعده کړې وه چې زه به نور څه نه غواړم. وی خدای بس دی نور څه نه غواړم خو دې جنت دروازې ته مې نږدې کړه. وی نور خو به څه نه غواړې. وی نه. خدای پاک به ورسره ستاسو په اصطلاح کې خوش طبیعتي کوي کني ورکوي به. جنت دروازې ته به ورسوي دی به ګوري بیا به چپ ولاړې خو چې دا جنت دننه څیزونه وویني دا اونې دا نعمتونه دا خوشحاله نو ډېر ساعت به چپ ولاړې ځکه خدای سره یې وعده کړ. بیا به وایي خدایه دغې اونې ته مې دغې اونې سره به لږ ودرېږم دننه پکې. خدای پاک به ورته وایي تا چې ما سره وعده کړې وه وی صاحب نور څه نه غواړم خو دې چې دننه شم او دغې اونې سره ناست دی. خدای پاک به ورته وایي ما اخترک څنګه بې وفا یې ما ته دې څه ویلي اوس څه کوې. نو چې دننه یې کړي دی به وایي خدایه ما ډېر سپېره مه ګرځې چې زه دې په ټول مخلوقاتو مسلمانانو کې سپېره پاتې شم. نو چې دننه یې کړي نو بیا خو بیا هر څه ورته کولو شو دروازې نه یې چې دننه کړي بیا به ورته خدای پاک وایي څه غواړې اوس وایه. دی چې څه غواړي هغه به وغواړي. بیا به ورته خدای یاد کړي دا وغواړه بیا به هغه وغواړي بیا به هغه وغواړي. بیا به ورته وایي څومره ملک ته خوښ دی. وایي خدای ډېر. نو د حضور پاک یو صحابي دی هغه وایي چې حضور مبارک وایي د دنیا عمره د جنت حصه به خدای ورکړي. بل صحابي ابو سعید خدري چې ما د حضور پاک نه اورېدلی دی چې لس چنده د دنیا عمره به ورکړي. نو لس چنده د دنیا عمره دا به د هغه ادنا جنتي ځای وي چې د ټولو نه وروستو روغځي او په قسمونو دننه نو چې هغه نورې د هغې به څومره ګوره خدای ته هېڅ ګران نه دی. د ځمکې دا پیمایش څوک کولی شي. دا هر ستوری چې تاسو ته ښکاري بغیر د سپومۍ نه سپومۍ د ځمکې نه وړه ده شپږمه حصه ده. دا هر ستوری د ځمکې نه په څو چنده لوی دی. نور دیارلس لکه کرته د ځمکې نه غټ خو لرې دی نو موږ ته د خانک عمره ښکاري یا د جوارو د ډوډۍ عمره. او دا د قطب ستوری دا سړي ته ولاړ ښکاري دا د انور نه 450,000 کرته غټ. څنګه خدای پیدا کړي او د څه نه پیدا کړي. دغه خدای ته دنیا پیدا کول او د دنیا نه زیات څیزونه ورکول هېڅ ګران نه دی. نو دا د ادنا جنتي بیان دی او زمونږ پیغمبر ویلی دی. ځکه دې مسلو کې نه عقل کار کوي نه د چا وینا پکې څه دلیل دی. ځکه دا د غیبو سره تعلق لري او د آخرت سره تعلق لري. دا خو چې پیغمبر ته خدای ښودلي نو هغه امت ته ویلی شي ځان نه خو څوک نه شي. زموږ ښکلی پیغمبر یو ځل ناست و جومات کې
د جنت بیانې کاو وی یو سړی به دا هر څه به ولا خدای ورکړي دی وی خدای ما خو دنیا کې کارونده کوله زمینداری مې کوله نو زما زمینداری خوښه ده هلته خو چې څه غواړې بیا به یي نو خدای پاک به ورته وي دا هر څه مې درکړي دي چې څه غواړې هغه تیار شته نو کارونده څه کې وی صاحب زما هسې خوښه ده یو ځمکه به ورته حواله شي وي زه دغه کړم تخم به ورکړي شي تخم اچولو سره فورا بوټي به زرغون شي او فصل به تیار شي او اټالی به تیار شي نه به پکې موسم ته ضرورتي نه کټایه ته نه غوبل ته او نه لو ته دې خوا به تخم ځمکې ته اچوي دې خوا به په مخه اټالۍ جوړېږي خدای پاک به ورته وي واله د دنیا وګیه ستا دنیا کې کرونده خوښه وه دلته م غواړې یو صحابي ناست و د باندې وی صاحب دا خو به مونږ نه یو دا خو دا نسوار چې دي د دوی زمینداري خوښه ده نو شاید چې دا بانسواري موږ خو د ګوډو چیرلو واله د جنت د نعمتونو بیان څوک نشي کولی او دا خدای فیصله کړې ده خدای یو ویشتمه پاره کې وایي فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعین جزاء بما كانوا يعملون یو انسان تم نه د معلومه چې کومه خوشاله ستا لپاره تیاری شوی یو انسان تم حتی کې چې پیغمبرم پکې راغی پیغمبر ته هغه تفصیلی نعمتونه چې خدای ورته نه ښودلې او ورته نفس فلا تعلم نفس یو نفس یو انسان یو جاندار ته هغه نعمتونه نه دي معلوم چې کوم خدای تیار کړی خدای پاک وایي ولمن خاف مقام ربه جنتان سورة رحمان کې چې څوک د خدای نه یریږي نو دوه قسمه جنتونه به ورکړي فیهما عینان تجریان هغې کې به دوه چشمې وي بیږي فیهما من کل فاکهة زوجان د هر قسمه میوې به جوړی یعنی یو میوه به شکلونه به دغې جوړې وي فیهن قاصرات الطرف لم یطمثهن انس قبلهم ولا جان داسې خشته ښځې وای چې نظرونه به په خپلو خاوندانو چې هغه به نه انسان ټچ کړي نه به بني آدم ټچ کړي متکئین علی فرش بطائنها من استبرق په داسې قالینونو به ناست دي په فراشونو په بسترو چې د هغې هغه لاندې استر به د قیمتي ریښه وي بطائنها من استبرق بطائن استر ته وایي لاندیني هغه لاندیني استر به د استبرق قیمتي ریښه وي نو چې هغه لاندې قیمتي دومره بیا خدای وایي هل جزاء الاحسان الا الاحسان د احسان بدل ما سره احسان دی چې چا عمل خشته کړي هغه له ما خشته بدل مقرر کړي خدای وایي ومن دونهما جنتان د دې نه علاوه یو دوه جنت نور هم دي دا د اصلو درجو بیان دی بیا مدهامتان د شینوالي د اونو د غنو د وجې نه به تور رنګ ښکاري دا اونه چې ډېره شنی او باغ چې ډېر شینی نو مایله توروالي ته ښکاري د ګڼوالي د باغونو د وجې نه به مدهامتان فیهما فاکهة ونخل ورمان هغې کې به هر قسمه میوې او تاسو چې کوم شی پیژنئ قجورې او انار دا به هم پکې ځکه خدای ورته هغه نعمتونه یادوي چې کوم انسان لیدلی دي خو په یو لفظ عام ورته وایي فیهما فاکهة هغې کې به میوې وي ونخل ورمان
او خجری به رمان به فیهن خیرات حساب خشته ښځې وای کانهن الیاقوت والمرجان لم یطمسهن انس قبلهم ولا جان نه به یې ټچ کړی د دې نه مخکې یو انسان یا یو پیری متکئین دا جدا جدا جنتونه دی جدا خلق دي متکئین علی رفرف ډډې به والی پریخمینو بسترو وخضر عبقری حساب داسې صادرونه وای بی اندازې قشته او بی اندازې غټ خدای پاک بیان کوي چې هغه مسلمانان چې کورونو کې دشمنۍ پخوانې به خدای ته توبې وکړي او نیکان شوي دي نو هغه ونزعنا ما فی صدورهم من غل د دنیا بغضونه او نفرتونه او حسدونه او غلط فحشات دا به ترې ټول وباسم زه اخوانا علی سرر متقابلین ټول به لکه د وروڼو په شان په بسترو ناست یو بل ته ناست مجلسونه وای یو بل سره به ملاقاتونه لکه د ښځو خپل کور کې او د سړو خپل کور کې د سړو د ښځو اختلاط بني ځکه دا د غیرت نه خلاف ته او جنت کې د بې غیرتۍ خبرې نشته نه به د ښځو په زړه کې دا راځي چې دا پردي سړي موږ وینو او نه به د سړو په زړه کې دا راځي چې د فلانکي ښځه به څنګه هر سړي له چې خدای دومره لویه خوشحالي ورکړي د بل چا نعمت څه کوي نو د دنیا هغه بغضونه حسدونه به ته خدای پاک خدای وایي یتنازعون فیها کاسا لا لغو فیها ولا تاثیم د یو بل نه به جامونه په مستۍ او په ټوکو او په خوشطبیعتۍ راکاږي یو بل لکه دوستان چې یو بل نه پیالې راکاږي د یو بل نه راکیبې راکاږي نو خدای دا بیان کوي یتنازعون فیها کاسا لا لغو فیها ولا تاثیم داسې کاسې وي ډکې د شرابو چې هغې کې به نشه نه چې د سر او نه به پکې سړی ګډې وډې پوچکوي وي ځکه د دنیا شراب داسې دی چې دا سړی اوس کې نو نشه کوي او نشه سړی خو د لیوني مثال دی پیسې نه پوهېږي بل مجلس کې ته باد وځي دا نشې والا سړی چې که نه دی ناست وي او ډنګ ناري کې باد ته لاړ شي ځکه هغه پیزان نه شي پیولی لکه نسواري سړی دا به پکې نه بل شرابي سړی خو د خولې نه کاواکې وباسي ګډې وډې وباسي کنځلې کوي دی په سړکونو یا بازارونو کې چې ونیولی شي وایي شراب یې څښلي نو ګډې وډې وایي نو خدای وایي دا څیز به هلته نه هغه مشروبات به یو بل نه راکاږي او یو بل سره به خوشحالي کوي خدای پاک دې ستاسو او زموږ نصیب وکړي دا به تاسو له پیښور ښار ناصر خان اسلامی کیسٹ ہاؤس بیرون کچہری گیٹ اشرف روڈ سرائے فقیر خان د ناصر خان سره سات ملاویږي شاوی په جنت کې به د موسیقۍ انتظام وي که نه او وي به د جنت پاڼې چې څومره خوځي هغه به اواز کوي خوشرنګه او دا حورې به کله ګډېږي سړي ته او دغه به هم وایي ګانې نحن الناعمات و نحن الخالدات داسې راغلي دي په احادیثو هلته د خوشحالۍ هر شی شته چې شراب شته نو موسیقي خو به وي پکې قیامت پر به کوم عمل تللی کېږي احادیث سره معلومیږي چې اول به فیصلې او حساب کتاب د مونځ کېږي او بیا به د قتلونو د وینو د جمعې ورځ کې دا فضیلت خدای ښیي چې سړی پکې مړ شي مسلمان خدای د عذاب قبر نه محفوظ ساتي که څلور رکعات سنت او نفل په ځای سړي دوه باندې سلام وګرځاو
دو رستو کی نو خیر دی هغه وشو پورا سړی نفل وکي او ثواب یې مور پلار ته وبخي صحیح ده رسي وی فلان کلی کلی دی غامدي چې ثواب دته رسي بل چاته نه رسي نه زمونږ د اهل سنت والجماعت دا عقیده ده که بدني عبادت وي که مالي ثواب دی بل ته بخلی شي مور پلار څه اختلاف پکې و خو صحیح مسلک دا چې ثواب رسي د بدني عبادت موده خدایات لره زیات ثواب د مالی دی دعا کول صدقه ور پسې کول لاس ور پسې وچل زه خدا غایبانه جنازې چې کوي زه ورته هم د دې پځې ور پسې او د دې کپا چاوي کې چا د ټي وي کتونه تو بوخ کله ټي وي خرصول شي او خرصول شي ارسته کې چاوي کې خزم رش خزم مخته کتی شي او کتی شي عابد حسین نم څنګه دی خو نه دی ځکه عابد حسین معنا د حضرت حسین عبادت کوونکی نه عبادت خدای دی خدا خلق نمونه دی عابد حسین نم قنه چاوی ګیره فرض ده که واجب ده که سنت نه ګیره واجب ده د سنتو نه بره ده د فرضو د لاندې ده د خریلو په نسبت د هر څومره چې پریښي هغه خوتقه ده خو سنت علی پوره کېږي چې کم از کم موټي پوري او دا چې خپل موټي معتبر ده د ګیر پر خودو حکم د رسول الله مبارک د طرفه ده او قرآن شریف کې د پیغمبر احکام ټول منل خدای فرض کړی دي چې پیغمبر د تسوی هغه به منه نه کې ګرم رااله خنزیر غوښه څنګه ده بندله خو مجبوره کې لکه یو ځنګل کې ناست دی او لوګه تنده در باندې رااله او د لوګې نمرې نو شراب سکل په قدر د جم او غوښه د خنزیر خوړل په قدر د دې چې د مرګ نه بچ شي روا کړي دا قرآن شریف روا کړي زمون د محله والا خلک او د جماعت امام بجلی میټرې بندي او مولوی صاحب وایي چې عامه بلوا ده نو خیر دی نه د بجلی میټر بندول د ټول قوم نقلا ده د یو سړي نه چې سړی غلا وکړي خو معافي به ترې وغواړي بجلی خو د یو سړي نه ده دا خو د ټول ملک ده نو د بجلی غلا د شخصي غلا نه زیاته خطرناکه ده نو میټرې بندول سخت جرم دی که مولی کوي که مقتدی کوي او دروغ دی ویل بیا چا تپوس کړي د ثواب رسیدو د پاره تلاوت نفل قرات کول څنګه روا دي چالي کلی دي ثواب صرف کوون کی طرف سے د صحیح نه دی ویلې ارچا چی ویلې مانځه کې ولاړه فرض ده خو په فرض منځونو کې په نفل او په سنتو کې فرض نه ده نفل سنت په ناس تم کول شي او که بغیر عذر کې نو منځ د صحیح شو خو نیم ثواب ده او که د عذر د بیماری د وجه نه کې نو منځ صحیح دی او پورا ثواب ده سبحانك اللهم بوایا د لومبي رکعات کې ده دغه نه قرات نه مخکې دا سنت ته اعوذ بالله بسم الله دا الحمدلله نه به مخکې وایه پړم بی رکعت وی زموږ امام نیت تړلو سره الحمد شروع کوي نو دا خو بې وقوفه امام دی د دین نه دی خبر الله اکبر چې وی دی به چپي سبحانك اللهم به وایي اعوذ بالله به وایي بسم الله به وایي بیا به الحمدلله وایي
نواره به الله اکبر سره الحمد نه وای دا خو د لوی سنت پاتې شو. دارنګه چې قرات خلاص کې ولد والین لک سکته بوم کی چې امین په خپل موي خلک موي به بار پسې صورت شروع کړي. دا متصل د ولد والین پس صورت شروع کول دې کې خود سنت پرې خورل او دارنګه د الله اکبر نه پس متصل الحمد شروع کول د ډیر سنت پرې خورل. سبحانك اللهم اعوذ بالله بسم الله سنت ته او امین ویلم سنت ته. امام بمبئی پپټ او قوم بمبئی او لک سکته بمکی دا متصل چې وای دا کار نه کی دا نه پوهه امام دی. اصل کې مولا خو عام خلک نه پیژني لکه ډاکټر پیژني. عام سره خو چې پوچې خرڅي ما غته ډاکټر وای او سارول حلیمه لګي هغه تم ډاکټر وای او چې قاقونه وباسم ورته ډاکټر وای. نه ډاکټر خو جدا فن دی. نو دا خلک خو پیژني چې سپټ پړکی والے خوشوازي کوي د تلوي مولا وي اگر چې پیسې نه پیږي. خمړ چې دې سړی دا دې ورته وي بسم الله ودعناک وعلى ملة رسول الله سلمناک. دا خدای په نوم مې کې خو دې او د حضور پاک په خپل ملت مې خدای ته وسپارله. دا دې ورته وي. عربی کې درځي خپخه کني پښتو کې ورته وایي. حضور پاک درې شپې تراوی کړې دا تمام مخکې مې خوشمیر په صحیح حدیث کې نه راغلی وخت ذکر دی. یو شپې درې میسي د شپې پورې وکړي به بس کړي به په دې مشپې نیمه پورې وکړي به په درې مشپې پښمنی پورې وکړي. نو صحیح حدیث کې ذکر نه راغلی. البته بعض ضعیف نه معلومیږي چې لومبه شپه کې 8 رکعات کړو او دویم کې 12 او دریم کې 6. دیو جن هغه بیان کول واسنه چې فرض عمر صاحب زمانہ کې 6 شروع شو او اخري عمل باندې عملي د حضور پاک. نو دا 6 رکعات د عمر صاحب زمانہ کې د حضرت عثمان زمانہ کې د حضرت علی زمانہ کې او په ټول امت کې راغلي. واجب اصطلاح د احناف په مذهب کې دا ډېر کمال دی ځکه بعض خلک په سره په بعض ځینو کې مني او بعض ځینو کې منکر دي. دا چې غیر مقلد تاسو کړی دی به وقف شان سره ښکار دې راشي موږ سره د سبق وینو به پیشي چې واجب څه